لمانځه نیت داسې دی، نیت خو اصلا د زړه شی دی. په زړه کې باید څوک د لمانځه نیت وکړي، خو ځینې خلک چې وایي چې زما نیت چې په ژبه په خوله یې ونه وایم شاید صحیح نسي لمونځ مې نسي. ځینې داسې خلک شته، هغوی لره پروا نه کوي، په ژبه باندې نیت وایي. نیت مې د زړه د اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعته سنت په دازیر وخت د سهار، خاص خدای تعالی را مخ مې طرف ته د کعبې شریفې الله اکبر. او که سنت کوي که فرض کوي دا خو د سنتو نیتو د سنتو پر ځای چې فقط فرض یادوي. بیا به ووایي الله اکبر، الله جل جلاله ډېر لوی دی. سبحانک اللهم، پاکي د تا لره یا الله جل جلاله. وبحمدک، او ثنا د تا لره. وتبارک اسمک، مبارک دی نوم ستا. وتعالى جدك، او لوړ دی عزت ستا. ولا اله غیرک، او نست لایق دی عبادت ما سوا ستا څخه. بیا به وایست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ ساتنه غواړم یا پناه غواړم، بالله په الله تعالی سره، من الشیطان د شیطان څخه، الرجیم چې شړل سوی یا ترټل سوی دی. بیا به بسم الله الرحمن الرحیم وایست، بسمی شروع کوم الله په نامه سره د الله تعالی جل جلاله. الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی، الرحیم چې ډیر رحم کوونکی دی یا پر رحم لرونکی دی. الحمد ټول ثنا او صفت لله خاص الله لره دی، رب العالمین چې پالونکی د ټول عالمیانو یا د ټول مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. مالک یوم الدین خاوند د ورځې د جزا یا د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد خاص تا لره عبادت کوو، و ایاک نستعین او خاص تا څخه کومک غواړو. اهدنا الصراط راوښیه موږ ته لاره، مستقیم برابر لار. صراط الذین لاره د هغو کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پر هغوی باندې. غیر المغضوب چې نه غضب سوی دی علیهم پر دوی باندې، ولا الضالین او نه لاره د ګمراهانو. آمین آمین یعنی الهی دا دعا قبوله کې. بیا به ورپسې سورت وایست قل هو الله احد، قل ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم، هو الله دغه الله جل جلاله چې دی، احد یو دی. الله الصمد، الله جل جلاله، الصمد بی نیاز دی بی پروا دی. لم یلد ولم یولد، نه الله تعالی جل جلاله د چا څخه زیږېدلی دی، نه د الله تعالی څخه څوک زیږېدلی دی. ولم یکن له، او نسته د لره کوفن سیال، احد هیڅوک. بیا به ووایست الله اکبر، رکوع ته به ولاړ سي. په رکوع کې د رکوع تسبیح به 3 واره ووایست سبحان ربی العظیم. که چیرې څوک دا نسي ویلی سبحان ربی الکریم دې وایي. سبحان پاکي دې وي، ربی رب لره، الله جل جلاله لره، پالونکي لره، العظیم چې لوی دی. بیا دې ووایي چې د رکوع څخه پورته کېږي سمع الله لمن حمیده، الله جل جلاله قبلوي ثنا د هغه چا چې د ده ثنا وایي. ربنا لك الحمد، بیا به وایي ای الله جل جلاله تا لره چې حمد وي، تا لره چې ثنا وي. بیا به وایي الله اکبر، الله جل جلاله ډېر لوی دی. دا نو سجدې ته ولاړې، په سجده کې به 3 واره دغه تسبیح وایي سبحان ربی الاعلی، پاکي ده زما رب لره چې لوړ دی. په ناسته کې دې دا ووایي، یعنې دا رکعت 2مه سجده به هم د لومړۍ سجدې په رقم باندې وکړي. اوس 2م رکعت هم د اول رکعت په رقم باندې کېږي. اوس اتحیات ویل کېږي. اتحیات لله، ټول اتحیات ټول قولي عبادتونه لله خاص الله لره دي. والصلاة او بدني عبادتونه، والطیبات او مالی عبادتونه دا ټول الله تعالی جل جلاله لره دي. السلام علیک، سلام جی پر تا باندې، ایها النبی ای نبی صلی الله علیه وسلم، ورحمت الله او رحمت الله تعالی جل جلاله جی پر تا، وبرکاته او برکتونه جی پر تا،
السلام علینا او سلام دی پر موږ باندې وعلى عباد الله الصالحین او پر هغه بندگانو چې هغه صالح بندگان دي. اشهد زه شاهدی وایم ان په دې سره لا اله نست معبود په حق سره د عبادت الا الله ما سوا د الله تعالی جل جلاله څخه و اشهد او شاهدی ادا کوم ان په دې سره محمدن چې محمد صلی الله علیه وسلم عبده بنده د الله تعالی دی و رسوله او رسول د الله تعالی جل جلاله دی. دا تحیات څخه وروسته بیا درود شریف اللهم صلی او اللهم بارک ویل کیږي. اللهم یا الله صلی رحمت وکې علی محمد پر محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آل او پر کورنۍ او آل د محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آل محمد او پر کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم یا پر آل د محمد صلی الله علیه وسلم. کما صلیت لکه تا چې رحمت کړی دی علی ابراهیم پر ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او پر آل د ابراهیم علیه السلام انک بشک ته حمید مجید عزتمن یې. اللهم بارک یا الله جل جلاله برکت وکې علی محمد پر محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آل محمد او پر کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم کما بارکت لکه تا چې برکت کړی دی علی ابراهیم پر ابراهیم علیه السلام وعلى آل ابراهیم او پر کورنۍ د ابراهیم علیه السلام انک بشک ته حمید مجید ثنا ویل کیږي ستا او عزتمن یې. ورپسې به اللهم ربنا ووایست. اللهم یا الله جل جلاله ربنا ای زما رب آتنا راکې فی الدنیا په دنیا کې حسنة نیکی و فی الاخرة او په آخرت کې حسنة نیکی راکې وقینا او موږ وساتې عذاب النار د عذاب څخه د اور د عذاب څخه د دوزخ دواړې معنی ورڅخه مرادېدلی سي. بیا به دواړو خواو ته سلام وګرځوې. السلام علیکم ورحمت الله سلام دې وي پر تاسو او رحمت د الله تعالی جل جلاله. د لمانځه بعد به ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بخښنه غواړم د الله تعالی جل جلاله څخه بخښنه غواړم د الله تعالی جل جلاله څخه 3 واره به ووایه. بیا به اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. که څوم دلته وتعالیت دی نه دی راوړي. اللهم یا الله جل جلاله انت ته السلام سالم یې د عیبونو څخه ومنک او ستا څخه السلام سلامتیا ده تبارکت خاوند د ډیر خیر یې یا ذو الجلال والاکرام ای خاوند د لویي او د عزت ورکولو. دغه څخه وروسته بیا آیت الکرسي ووایست چې ویډیو ډیره زیاته اوږده نه سي. آیت الکرسي په بله ویډیو کې وایو.